مګر مونږ یې پلار بیا وکړو. نو دا زوی او پلار خو دواړه وواته د ټورنمنټ نه اګر که نه لا پاتې دي پکې مګر ووتل نه د مونږ ګزار چا خوړلی بیا نه پاتې کېږي. او هغه هم په درېشتم د روانې میاشتې البته که نه د دویمې میاشتې او د اکتوبر او د نومبر درېشتم بیخي مونږ ته خطرناکه ده خدای سي. دا درېشتم جنرال صاحب الحمدلله په موږ باندې ډېر راس راغلی دی بختور راغلی دی او په دغو خلکو باندې ډېر زیات لکه د شرم او د بې شرمۍ درېشتم تاریخ مونږ سره څوک نه برابري. امین امین. نو انشاءالله تعالی چې په درېشتم به له خیره مسکو او واشنګټن هم فتح کوو داسې ښکاري راته انشاءالله. کاري صاحب ته ښایي نو جنرال صاحب دغه چرته و دا صدیقي د لکه چې چرته فکر کوم عمرې ته لګلی ماګرمیاو کار یې وکړو چې داسې د مونږ ټیم داسې مخامخ پرې راغی او د شا له خوا یې ووهه ګوره که فکر دی. یاره جنرال صاحب زمونږ لوبډله ماشاءالله د شا د خوا نه ډېر داسې غوڅ والکه رسا گزار کوي واله داسې رسا ګزار که چې راز دا د اوږو پاړې یې وروی. او جنرال صاحب اگر هغه یو پنجابی که فکر وکړي د انګلستان نیشنلټي به چېرته لرله د انګلستان ټي شرټ یې اغوستی و که نه نو هغې وخت کې دا لوبه ډېره زیاته چې دی لکه سلسلېخیزه وه ۵۰% د انګلستان په دغه کې وه د ګلبدین نایب هغه سټایل چې کاوه نو بیا داسې یو وخت راغی چې الحمدلله هغه ورته بیا داسې وکړو. جنرال صاحب دا خلک هېڅ شرم نه لري هېڅ ذره قدر ابرو پکې ولاکه شته دی ذره قدر ولاکه هغه د شینواری صاحب دا سمې سادات وایي زه د افغانستان نه د اسلحو په انتقال کې هغه کوم زه د یو کس د ابلاغ کوم ټرمپ سره چې دی مرسته کړم څه دی دا څنګه حساب زه خو پوه نه شولم یار. جنرال صاحب هدف داسې دی لکه دا سمې سادات او داسې ځینې نور دي که نه دا رواني تکلیف لري دا مریضان دي جنرال صاحب دوی مریضان دي او یعنې که چېرته امریکا کې هغه افغانان چې د نورو افغانانو فکر او غم ورسره وي زمونږ غږ ورباندې دا دی چې دا سړی رواني ډاکټر ته بوځي د ده باید درملنه وشي جنرال صاحب. دا خو داسې دی چې دغسې خلکو په افغانستان کې په جنګونو کې او د افغانانو د وینو په توی کېدو کې د دوی چې دی لکه راج و که نه جنرال او ډګروال او تورن جنرال او بریج جنرال او اوس افسوس دا راځي چې عطا محمد نور نن یو تلویزیون سره مرکه کړې دوی یو کانفرانس دی په کانفرانس کې چې د افغانستان دغه قضیه چې دا په جنګ نه حل کېږي یعنې هغه کس جنرال صاحب چې ټولو افغانانو ورنه استفراق کوو هغه نن راځي داسې یوه خبره کوي که نه کېدای شي د دې تر شا هم د هغه کوم منافقت وي خو هدف دا دی چې حد اقل د جنګ مخالفت یې کړی دی که نه چا مخالفت کړی ده عطا محمد نور هغه دلته په اپارتمانونه او جایدادونه یې دي هغه پسې خفه سوی ده نور څه مشکل نشته خو ما درته وروره وویله که نه چې تر شا به منافقت وي خو ګورئ دغه کسان چې دي دا جنرال صاحب دغه کسان ناموسان بلاک کما پرېږده یې جنرال صاحب مه یې بلاکه پرېږده چې خاپي د سپی غلط عکسونه یې لګولي دي دغه لرې کړه دا د سپکې زوی د ایمل ولي عکسونه یې لګولي راپورته یې نه کړي ګوره خراب به م کړي جنرال صاحب هدف داسې دی چې دغسې خلکو ته په افغانستان او په بهر کې بیا د جنرال لکه وختي چې ما ویلو څوک ورته بیا د سیرور اوس که تا ته خلک جنرال یي خو حد اقل یوې کونډې ته یوې ټیم ته د چې دی وروره یو وړو توړه همدغسې د غوړو یو ټیمه یو نور څه د ورته وړي دي ورته رسول لري دوی خو په خدای باندې باور وکړه چې د ولس او د ملي اردو د سربازانو حق په دوی په جیب کې اچاو دی غلو خاینانو
دغسې فهمه حاجي صاحب فدا اول خو درته ښه راغلاست یم او هدف دا دی چې زه خیر بیا په شخصي کې درته وایم ورکې کړه اوس جنرال صاحب هغه فدا ورور د پروفایل باندې شاه د ایمل ولي عکس لګولي دغه ټول بلاک کا جنرال صاحب محترم دي د غوث سریالا کومندان مې پیدا کړی د جنرال صاحب محترم دي دغه به ټول مکمل ډیټیل درکم سریالا کومندان مې پیدا کړی دا دی خبيث دی یو ملا زوی د امریکا ته تښتېدلی ده په د بلا دی پلار وګرځه پلار یې ملا ده استغفر الله کومه ده بیا په شخصي کې ته وایم څوک د جنرال صاحب دا د سمې سادات دغه دي پرکټین دي ده قدرنا على تولي بلاک جنرال صاحب بلاک مې کو بیغمه اوسه تیر کندې ته مې ور واچو هلکه حقبینه مبارک ته شه جنرال صاحب زه دلته عملیاتو کې اوس روپۍ تاسو لګیا اوسئ مننه عملیاتو کې د څه عملیات کا دا نن څومره ډېرو خلکو د ایمل ولي عکسونه لګولي دا څه دي ناسړي زامن دي دا کنځل څوک دا تر باغوړو د غلط عکس چې لګولی کنځل والا مه بلاک کوه یاره د لایف شو شا بیا خرابېږي دا حقبین وروره دا کنځل والا نه دي دا مه بلاکوئ دا پرېږدئ چې غاپي لکه د سپیو دغه بل دا د ایمل ولي والا چې دی دا بلاک کوي تر سپیره پر رسولو جنرال صاحب محترمه دا بل خو بیا څه نه دي ویلي وای اصلحې امریکا ته زه پیسې ورکوم که څه خو ویلي دي اصلحې نه ته دغه کاس ما ته راوښی دی ما تبه ده یوه دقیقه زه میسیج ته وکړم توبه خدای استغفر الله ولا افغان خو ما دومره پرېوتی نه و کتلی دا خلک څه ضربه کې ګلان ولي تحت څومره انسانیت او سړیتوب ماشاءالله جنرال صاحب نن خوشحاله دي که نه وروره ستا هغه ویډیو یې کتلې هغه د اګر او بیرته ورپسې مګر یاره فهیمونو لایف شیر کړه سره دوستانو لایف شیر کړه سره اسما ته ماته بیا څه کړي دي جنرال دا وروره ګل خانان چې دی جنرال ته جندرالي اوهو وکیل وای ما پسې کنځل کوي باد به وکړي کنځل کوي ولې به یې کوي خو د وانډیوال ده دروغ وای دروغ وای اوی دا پروفایل کې عکسونه لګولي دي ټول د ایمل ولي عکس لګولی ده دا بلاک کوي که نه یاره بلاک مې کړ فدا دغه جنرال صاحب محترمه دغه اوسني سنن لایف ته راځي دا ما نن یو بروډ کوتل یو لایف یې جوړ کړی دا ټول پاکستانیان دي جنرال صاحب اکثریت پکې پاکستانیان دي جنرال صاحب محترمه او دا کنزل ماران دي نه دې څه ویلي دي چا دا کاس څه ویلي دي تا چې له امریکا کیسه ده دغه بیا زه مفصل ټول میسیج ته کوم جنرال صاحب محترمه مکمل بیا تیر سوچ په مفصل کې دا اوس وایي ځتی دغه ټیم د خپل ټیم د همیشه په د لایفو کې د غلط شیان ښکاره کوي د چا لایفو ته ورجګیږي دغه کوم اعمال تر سره کوي د ګروپ د مکمل جنرال صاحب محترمه غلط شیان ما ورته ایمل ولي ښکاره کوي ښه جنرال ایمل ملي خو چې دی سکند په سکند بچي زیاتې لاندې دا کلوټونه بیخي بل کړه نه مې بنده پرېږده بلاکېږي مې کوه مشکل نه څه بلاکېږي سل کسان به نو سل کسان بلاکول خو څه مشکل نه لري دی اوس په زوره ور یادوي جنرال صاحب دا پیم نه ده نه په خدای به ورکړه جبه ایمل ولي بچي زیات لاندې زمونږ څه دپاره یو بېغمه شه کونه م نشي کوروی رانه
نو تاسو کې کومه په کرکټ باندې پایږي چې سړی په توپوهنه توپ اچونه ونه ماجب خان حقبین حفظه الله ورعاه زموږ جنرال صاحب الراونډر ده. نو څنګه لوبه دغه وکړه د ابراهیم زادران؟ بیکار لوبه وکړه بیټ کړی وای. نو خو ته په لوبه نه پایږي نو ځکه خدا خبره کړې داسې ماشاءالله کلاسیک شاټونه واچي. نن هم فهیم صاحب لکه د موږ ټیم خو چې څومره وستایل سي لا کامه ده څومره لاس وارې کوو بایلي بیا هم کامه ده موږ استایو. اما نن دغه میچ موږ په خپله سخته که موږ باید فیلډینګ نور هم مضبوط کو. درې کې چې د موږ مس سو درې څلور رن اوټ تروګانې دا هغه سولې مس شولې تقریبا شپږ دانې چارې چې داسې وې چې هغه څلوریزې چې ګرځولې هېڅ سختي نه درلودل هغه مس پرسانډ سو. لکه مونږ 50 رانزه انګلند ته یا 45 رانزه ایکسټرا ورکړل چې دا رایسار شوی وای نو ډېر کار و. دوه درې لوبغاړو ته هم داسې چانسونه ورکړه چې هغه اوټ و بیا له سره هغه د ودرېده کیچونه ډراپ سو نو دا یو وخت و چې دوی ته ورکول سو. د هغه څه ده د کرکټ درې عمده د بایللو او د میچ د ګټلو چانس هغه دي عنصرونه دي. لومړی ښایسته د بیټینګ شروعات دوه اوپنران دي ښه بیټ شروع کوي که چېرته هغوی کې مشکل راسي دویمه درېیمه څلورم ویکټه هغه د 50 اوریزو کې دوی ویکټ هم ساتي او یو سکور هم کوي. د غټو چکو څلوریزو کوشش نه کوي دا د یو. دویم ښه بالینګ ښه بالر هغه وخت کامیابه ده چې هغه یا ویکټه وهي یا د بیټسمین نه کیج باسي. کیج که چېرته فیلډر مس کې بالر باندې ډیر سخت بد اثر کوي. د میچ په دوران کې چې بالر هر څومره ویکټ اخلي دی لا مضبوطیږي لا قوت اخلي او که چېرته دی ویکټ باسي په ډیر مشکلات یې باسي هغه کیج ډراپ کیږي. نو موږ نن په بیټینګ کې ښه وځلېدو ټولو ځلېده په بالینګ کې هم خوندور بالینګ و اما د فیلډینګ له حسابه په نن میچ کې موږ ځینې ستونزې درلودلې چې دا موږ په دې خاطر نه وایو چې موږ خپل په کرکټیانو باور نه لرو. البته زموږ د کرکټ لوبغاړي په دغسې نړیوالو لوبو کې له دغسې ټیمونو سره مخامخېدلې تقریبا یو کال سو نو طبعا په دوی باندې اثر کوي. خو په وروستۍ ویکټه چې اومه ویکټه وه توری سپېږموار دا چې راووته دومره رسا او دومره تیزې چوکې یې ووهلې چې تقریبا د بالرانو هغه شیمه له لاسه ورکړله. خو دوی یو کار ډېر ښه وکړه چې متصل ویکټ واخیسته. ویکټ کې له توري سره شیخ راکاته سو. شیخ دوی کوشش کوه چې میسینګ پې باندې وکړي نو دلته میسینګ زیاتېده توري کوشش کوه چې شی ووهي هغه څه کوشش وکړو نو هغه د شی اسمان ته چې توری سپېږموار لاړه نو ما بیا ویلې چې دا د انګلند ټیم که دوباره راکاته سي بیا هم څه نشي کوی. همیش چې کله تاسو له تورې بلا سره مخ کیږئ نو یا یې سر پې وهئ او یا ترې ځان بچ کوئ. نو نن موږ تورې بلا نه سر ووهه. جنرال صاحب یو خبره بل هم د بالکل تا ښه تشریح ورکړه وروره ماشاءالله بیخي هم داسې ده دا بل اخري باله پورې ولوبېده که نه دا 50 اوریزه داسې ده وروره چې لکه سړه لوبه باید وشي او ماشاءالله ابراهیم ډېره ښکلې لوبه وکړه ذمهواره لوبه وکړه او بل اخري باله پورې دی لاړه که نه نو دا هم چې دی لکه دغه وه ستا خبره صحیح ده چې یو څه موږ شینا ورور ته د موږ خبرې ورسوه ورته د قرآن رویو که دا فلټاس یې مه کوه تا درې میچه ګټلي په پاکستان د موږ په فلټاسو باندې وبایلله چې هغه خو زه ښایسته هلک درته ولاړو تا باندې به تا لږ زره جانداري کوله نن خو داسې توره بلا درته ولاړو دته دې ولې فلټاس یې کولې. زه زیرته نمبر لګم ما سره نمبر شته د فاروقي شنوګي ته ووایه نصیحت ورته وکړه ورته دا فلټاسونه مه کوه هماغه خپل سوینګ او وینګ او پینګ کوه اوټ سوینګ او ان سوینګ تا له فلټاس نه ورته موږ ښه خاطره نه لرو بیا به د اخري اورو کې وروره ګوله ته داسې کوږ وږ سې سم داسې دبادب چلیږه
فولټاسونه مه کوه خیر د هغه کوني ته دې که کوه خو نورو ته فولټاسونه مه کوه نن دا توره بلا وه نن ده ته هم تا فولټاسې کولې بال یې ښه سوینګ لري اگر دی له سوینګه کار واخلي خو مګر باید وکټه مو ووهي او جنرال صاحب دغه شیخ پنجابی دا د منافقت په وخت کې راویسته که نه ځکه خو مزدوره دباو هم شو مګر کوم هغه په د اخره کې سره ووته صوفي هو د اخره کې دا و راشد په نوم باندې جنرال صاحب یو نفر ریکویسټ واچولی و سخت راچې خطا سو که دلته بلاندې ناست یې د سرې خولۍ والا بیا ریکویسټ واچوه سخت راچې غلط سو زه له بل چا سره پسې ګرځېدم هغه دی راچې ولاړ وخی وای ولې ما راخېځه هغه د بل چا اپشن راچوه لګېدو د سرې خولۍ والا که د اپشن اچولی ته بیا اپشن واچوه که په لایف کې ناست وروره زه تا راجېږوم ته ډېر ښه سره جنرال صاحب یوه مشوره وروره ځکه ته خو عملته یې یو تیز بالر یعنې 150 پلس باید په افغانستان کې پیدا شي وروره او شته دی خو زه فکر کوم چې ځنو خاینانو یې مخه نیولې ده نو دغې باره کې وروره هله ځله که وشي او دوهم دا هم یو وړاندیز ډېرو افغانانو پوسټونه ما وکاته یعنې شاهدي صاحب چې د 500 ورځه نه البته د کپتانۍ دغه کتر واخلي دی که هماغه ټیسټ کې پاتې شي او ځکه دغه هم یو دغه دی نه د لوبغاړو په انتخاب کې خو اصلا هغه فهیم وروره دغه نن سبا چې ده وخت دې نه د ډېر تیز بالران نه چلیږي نن سبا هغه بالران ډېر په ټاپ کې روان دي او ښه روان دي چې هغه له تیز بال سره بال ته سوینګ ورکولی شي ښه دا ډېر نن سبا په ټاپ روان یا فرض مثال تیز بالر د په عین تیز بالینګ کې په اور کې یو یا دوه باله سلو کوي نو یا اول بال کوي یا د منځ بال کوي یا د اخر بال کوي چې دا بیټسمین په اگر و مگر کې پاتې کیږي چې د سره اوس زه څه وکړم نو دا خو یعنې جنرال صاحب ستا هدف دا دی چې دغه شپږ باله مختلف وکړه که نه لکه ان سوینګ اوټ سوینګ نه شپږ بالو کې مختلف څه کوه هغه خو یوازې وسیم اکرم چې دا کار یې کولی شو ګلن میګراو چې کوی بلکل یو بل بالر د سریلانکا سره تیز بالر یو د هندوستان نو دا هغه بالران خو په قسمت سړي ته پیدا کېږي خو په مونږ کې دا بالران سته هم دا شینوګی ډېر ښه بال کوي دا تقریبا که شپږ باله مختلف نسي کولی نو په اور کې دوه درې مختلف باله کولی شي یو په تیز رفتار کې دی سلو باله چي یو په تیز بال کې ښه سوینګ کوي چې آف سوینګ او ډرت سوینګ دواړه کوي ولاده کور د غنمو ډک حاجي صاحب فدا صاحب اوري کمل ورته متوجه نه دا یو څو خبرې حقیقت هم وکړلې شنوګی ډېر ښه بال کوي ان سوینګ هم کولی شي اوټ سوینګ هم کولی شي چینج اف فیس هم کولی شي خو دی دا خپل ټاسونه ډېر کوي بیا بدبخته پیغه چې کوي چې هغلته اشد ضرورت دی مګر دی چې باید دی وکټه واخلي یا سنګل سکور ورکړي جنرال صاحب سره خیر که د خارج نه څوک راسي دغه کې به یو د 150 سپیډ وال پیدا کړي ځکه دا ډېر سپیډ وتلی دي 150 د سپیډ وال پیدا دوم دا موږ سره بیخي دا سمندر اتا خو لیدله د سمندر او مخه خلاصه ده داسې هوا وي چې د شڼه اخلي د سبا نه بل سبا پارک هم خلاصېږي پارک به خلاص شي خو هغه ده هغه څنګ کې جای دی له لاسه ونوځي سالار وروره هغه مو ډنګ او سکریم شریخ درنه هغه شریخ د تاسو د پارک دپاره پوهېږي چې درې بهترینه هغه تاسو لرئ پارک کې خو فرض مثال ډوډۍ نه خوړل کېږي طبعا میز او چوکۍ دا شیان پکارېږي او تاسو ته به اجازه هم نه درکوي چای شیدو چای شریخ برګر دا درې شیان د تاسو په پارک کې د همیش دپاره هغه لري کسټمر لري تاسو نن مېلمانه شئ په خدای مه ورکوئ مېلمانه شئ
مکه پرېږده لونګینه پرېږده سړیه لونګینه ورکه پیسې ورکه دروغ ونه کوي جنرال صاحب دا منافق دي دروغ ونه کوي نه ماشاءالله کار ښه ده که یو دوه کسان پیسې ورم نه کړي څه غټه خبره ده ښه ده ماشاءالله کار اوس تقریبا دوی لاسو کال پورې د پیسې ورکوي هغه نه وروسته بیا انشاءالله ورسره هغه کوو یو شی ده جنرال صاحب ولا چې د خدای موږ ملګري خو تا ټول ولیدل یعنی فرض که دغه خلک چې دا پیسې دلته دا په ځان باندې دوی بیرته انویسټ کوي خو چې هر میلمه راځي موږ ورسره ناسته پاسته یې هر میلمه سره موږ جګیږو کینو دا بیرته په دوی باندې مصرف کوي موږ خو داسې لکه دولت بیرته په دوی خرچه بیرته په دوی باندې کوو اوه که دوی پیسې ورنه کړي میاشت بعد به م دیګي په غاړه کې وروره ګرځوي ډېر بد خو به پیر صاحب ښکاري د کباب غرای مر په شا کړی چې وړه ده بد حال به یې جنرال صاحب چې هغه ما اخیستی دیګي څه بد حال به یې تایر به د وړو ماشین مخکې کړی دا زه وړم او هغه به وروره یو بشي خان اخیستي ډېر بد حالات به مو شروع کړی وي نه خو ماشاءالله جنرال صاحب توقع نه که درته وایم چې فرض کا اوس د موږ توقع که 15 وه یعنی که 15 چنده د موږ توقع 15% وه هغه 50% ده که 50% توقع وه هغه 500% ده ما خو بیخي ماشاءالله په همغه ورځ چې زه لاړلم دا هوټل مې ولیده بیا یې تاسو رستوران بیا مخې ته پارک بیا دغه پارکینګ او دا وی آی پي ځای دا کورونه ما هماغه وخت ویلې چې پیسې راسره وای اوس ګوره ښه پیسې اوس راسره 2 بجې اوس 2 بجې لاس په ګړۍ کې وګوره بوټه نیمه بجه ده ښه لاس ګړۍ زه نه لرم یوه نیمه بجه ده ښه ګوره دلته هغلته هم ناست دي دغه مې هم در باندې وکتل دغه هم ناست دی مطلب دا نه و چې تا ته ساعت وښیي مطلب دا و چې خلک در وښیي یوه نیمه بجه ده جنرال صاحب هغه انډین دي ښه فامیلونه دي نو یوه نیمه بجه د شپې رستورانټونه دلته بند دي خو د موږ په یوه نیمه بجې یعنې تر 2 بجو تر 3 بجو مګر هر څه ختم شي بس نور کسان ته وایي چې خو چا پاتې نه دي بیا ترې خلک لاړ شي که نه یې نه ځي همدغسې فلې دي ټوله ورځ او ټول ماښام تر 2 نیمو 3 بجو پورې د ماخستن همداسې حال وي مینه ده مینه بیخي ماشاءالله بیخي توقعونه ډېره ښه روان دي توقعونه بیخي ښه بس الله دې د بدو سترګو نه ساتي خدای دې ټول د افغانانو کار جوړ کړي ښه ده ډېر ښه ده ماشاءالله او دغه جنرال صاحب وینډم هوټل د چادارې راسې دلته به نږدې انشاءالله وله خیره دا پیدا څنګه غلی ناسته چې د غوږ نیوله ده که څنګه خو د جنرال صاحب په مخکې نه غږېږم دومره حیا په تا کې دومره انسانیت بس کې بچی مایک ته نه غږم نه راوځي مایک ته خدای چي نیولې دي اواز مې نه دروځي زه ګوشکې کې د ما او جنرال صاحب به تاسو په ضد باندې ان شاء الله په ګران افغانستان کې هوټل خلاصو ان شاء الله ولا پیغام راځي پیدا دومره واکا ان شاء الله دغه برانچ با خدای کول په افغانستان کې به دغه برانچ وي او دغه برانچ تر نام لاندې وي د هوټل برانچ ہے وو کماس د بل شامپو دی وکړو ما جنرال صاحب سره برز یو څو ویل په لایف کې مو ما ته کوم خبر لا روانه ده اوس د څو ورځې موږ مصروف وي هغه خو جنرال صاحب ته ما ویلې دي نو هغه چې ترتیب دلته برابر سو هغې دپاره بیا انشاءالله یو بیا یو په هغې په واټساپ کې به ور باندې وغږېږو ځکه چې اوس خبره مو رایستلې لا نه ده چې خبر راوځي بیا ښه ده جنرال تا خو ما وختان لیدلي و ډېر ببر اوس یې وګوره
او نه ډېر برابر سوی نورم برابر جنرال صاحب شامپو را باسي خپل سر به پکې ورکړي پوهېږي چې دوی نه ولې پوډریان جوړ شوي وو ښه که به یوه روپۍ ورسره خپل سر ورکوو سړه موږ استعمال کړه په خدای د جنرال صاحب ته پته ده استعمال مو کړه همدغسې به موږ فدا وروره پوهېږي دوی نه ولې پوډریان جوړو نه یې ګیرې ته خیال نه یې سر ته نه چې که به یې زر پیدا کړې که به یې لک پیدا کړې هغه په دې هوټل کې ته نه لاړلې پوه شوې غر که ورځ وه یو بل ته به ویلې څه دا شاید دا څنګه سو نن خلاصېږو سبا خلاصېږي مال دا اوسو خو ښه و تکلیف یې رنګ راوړه نو والا جنرال صاحب سخته خواري دوی ډېره خواري وکړه زه خو بیخي په تیاره باندې ورته راغلم خو د آخري کې زم ډېر سره ستړی شوم بیخي داسې یو حالات شو چې نه پوهېده چې اوس څه کېږي بیا به ما کله کله پیر صاحب ته دا خبره وکړه چې والا هغه د بل رسټورنټ په همدې ځای کې کینسل شو نیغ به جګ سو چې دا خبرې ته مه کوه وواله هغه قدم جګ د بلډ پریشر جګ سو قسم دې خدای جای په جای راوړي نه دومره لوی حوصله خدای ورکړي سته به ورته وخنده یو ورځ یې بحث سره کوو نو وروسته ما ورته ما او د یو ځای روان سو جنرال صاحب تاسو له یو ځای روان یاستئ بیرته سره کښېنئ دا خو مې مړ دي هرې ورځې کیسې خبرې بیا په عمر ونغږېږي ښه بله ورځ به سبا په یو ساعت بعد به څه ولیده بیا به سبا خدای دا څه رقم خلک دي بس جنرال صاحب خدای دې بیا راوله سخت سور به نه وي هلته ناستې هغه دوم سفر خو به دې کینسل کړی نه سفرونه خو یو هم نه دي کینسل انشاءالله ټول سفرونه داسې نارمل روان دي د شکر هغه سفر ګوره تا ته ډېر اړین د خامخا یې وکړه په هغه کې سستي بیخي ونه کې جنرال صاحب ما ته هم اندازه داسې ولګېدله چې په ځان دې دومره خوا نه بدېږي نجار جنرال صاحب के साथ बात करो کوم هغه سلام علیکم جنرال صاحب خوب هستید جان بخیر آرامی قراری جان جور است صدای شما نمیاد جنرال صاحب چرا نمیاد بیا در بخیر هستین آرام هستین ان شاء الله صحت خوب است بخیر خیرات است شکر الحمدلله چهره مبارک ترا ببینیم تبریک باشد دکان‌های لبنیات ماشاءالله دکان‌های لبنیات فوش شد فعلا دیگه با شما هم تبریک باشه ما خو بسیار انتظار کردم که می فیته هتل ما قیچی کنیم والا بس والا بیا خیر ان شاء الله خیر اینا فکر که شما همین فیته هتل قطع کردین دیگه بیا توکل به خدا بیا الحمدلله خدا رو شکر خیر دیگه جای شما کم بود دیگه دوستا بودن الحمدلله همگیشون قطع کردن الحمدلله خدا رو شکر کوشش میکنی که بخیر کوشش میکنی که از یک برانچ دیگه در یک سال 10 برانچ دیگه جور کنی ان شاء الله امید به خدا هست که از یک برانچ تا 10 برانچ برسه ان شاء الله بخیرش ان شاء الله امید به خدا ان شاء الله گپی کلان توبه ان شاء الله که در ظرف 6 ماه دیگه برانچ دیومش ان شاء الله استارت میکنیم ان شاء الله بخیر امیر رمضان خداوند بخیر و خوبی رمضان تیر کنه رمضان بخیر و خوبی تیر شوه ان شاء الله دیگه بخیم تو فیکس کمپانی باشون گارانتی میدیم که دیگه برنج دیوم ان شاء الله استارت میکنیم ما ان شاء الله بخیر بود ان شاء الله که برنج دیوم دیگه ان شاء الله که بود فیته می هتل قط میکنین شما بخیر ولی شما دیگه اوجا دکانی لبنیات الکدی ما فیته قط نکردیم فیته دکان تا زنده و سلامت باش خیر باشین آرام باشین جنرال صاحب خوشحال شدم روایتون هم کلام شدیم السلام علیکم مبین صاحب وعلیکم السلام مبین صاحب پورت لایف کې ستا ښکاریږي تاسو ته په سکرین کې نه ښکاریږي مهرباني سلامونه دې ټول مینوال دا د من برادر حیات
فدا صاحب جوړ تکړه په خیر خیرتي دی سره مې جوړې په خیر تکړه دا حیات هم ډېر رامچکه د دسې هغه ته لاس اچولی دا پارسبان ډېر تکړه خلک دي ګوره کاریګر خلک دي راوستي دي هوټل ته ولا حیات ماشاءالله دا نه دا پوهېږي دا منیجر د سعودي کې پیدا شوی ده مخکې ریان منده کې و اوس همدلته موږ سره ده دا خلک د هوټلو په کاروبار باندې سخت پوهېږي او په منیجمنټ باندې هم پوهېږي او په خوراک نه ماشاءالله ښه تکړه ده ښه تکړه ده لطیف فدا موږ د ډېرو خلکو سره اخلاص کړی دا داسې هېڅ یو افغاني رستورانت نه ده پاتې شوی چې موږ ورته تللی نه یو خو د دې سړي سره موږ اخلاص